افغانستان وضعیت هم ډیر حساس پړاو ته رسیدلی. افغانان ډیر سخت مشکل سره مخ دي. افغانستان کې نن څومره کرونا پیښې ثبت شوي تازه سره روان دي. ټول حال را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. خو که مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې مو ومنئ. د عامې روغتیا وزارت وايي د کرونا وایرس تازه 10 پیښې ثبت شوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس 10 تازه مثبتې پیښې نورې هم ثبت شوي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر 40 ته پورته شو. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز په وینا چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس 10 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوي. هغه په خپلو خبرو کې زیاتوي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د 90 مشکوکو کسانو څخه 10 تنه په کرونا وایرس اخته دي، چې له دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس ککړو کسانو شمېر 40 ته ورسېد. د عامې روغتیا وزارت وزیر وایي چې په کابل کې د بهرنیو سفارتونو 2 ډیپلوماټان په کرونا وایرس اخته دي چې اوس کرنټین شوي. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبتېږي. د عامې روغتیا وزیر همداراز غوښتنه هم کړې چې د هرات ولایت باید کرنټین شي. دا وه زموږ ویډیو. تر بلې ویډیو چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. ښې چارې ولرئ.